ګلونو په ګډیو مې ګډۍ نور دلې خپل هیواد مې راغولی 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 خپل هیواد مې راغولی 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 خپل هیواد مې راغولی راغولی راغولی. د افغانستان ملي تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو زما هیواد یا میهن من د خپرونې مینوالو له ختیځ کونړه مې سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د دلوي یا سلواغې شپږویشتمه په هیواد کې د شوروي اتحاد د سرو لښکرو د ماتې له ورځې سره برابره ده. شاوخوا 44 کاله وړاندې د پخواني شوروي اتحاد سرو لښکرو په ډېرې سپین سترګۍ د افغانستان په پاکه خاوره یرغل وکړ چې د افغان باتور ملت د سپېڅلي جهاد او بریالي مقاومت په ترڅ کې شرمونکې ماتې وخوړه او ټیټې سترګې بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. د شوروي اتحاد سرو لښکرو د وخت د جمهور رئیس حفیظ الله امین حکومت نسکور او پر ځای بابرک کارمل د افغانستان د جمهور رئیس په توګه وټاکه چې کابو د یوې لسیزې تیرولو وروسته د ځاني او مالی تلفاتو په شتون د افغان میړني ولس په کلکې اسلامي ارادې او سپېڅلي جهاد سره د نړۍ دغه لوی زبرځواک په ګونډو او د همدې بې وزله خو میړني ولس د سرخندونو په نتیجه کې په نړۍ کې کمونیستي بلاک ټوټې او د کمونیزم پوچه نظریه د تل لپاره د تاریخ کندې ته وسپارله. دا هغه شکست چې د روسانو د نړیوال ښکېلاک خوبونه یې بې تعبیره کړل، تر دې چې د هغوی په خېټه کې هضم شوي ډیر هیوادونه هم د خپلواکۍ څښتنان شول. د پخواني شوروي اتحاد لښکرو 1958 کال د جدي یا مرغومي په شپږمه پر افغانستان یرغل وکړ. د تاریخي روایاتو له مخې دوی په دې موده کې تر 1.5 میلیون ډیر افغانان شهیدان، معلولین او له دې زیات یې بې کوره کولو او کډه کولو ته اړ کړل. دا د همدغه شهیدانو او غازیانو د وینو برکتو چې د شوروي لښکرې یې ماتې او تر زرګونو سرو لښکرو ککرۍ د خاورو سره خاورې کړې، داسې چې بیا ځل به هیڅکله هم د افغان په پاکه خاوره د تیري نیت ونه لري. د سلواغې شپږویشتمه د شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانانو د سرخندونو میړانې او بریالیتوب ورځ ده. د کونړ اوسیدونکي په دې باور دي چې نړۍ باید د افغانانو له دغه شجاعته چې په تش لاس یې د وخت قدرتمن هیواد په ګونډو کړ د عبرت درس اخیستی وي او بیا ځل لکه د شوروي د سرو لښکرو افغان خاورې ته په ټیټه سترګه ونه ګوري. زما نوم محمد یاسین دی. د روسانو په تیر جهاد کې د 1950 کال نه را په دې خوا باندې په مسلح جهاد کې برخه اخیستې ده او الحمدلله روسان الله جل جلاله مات کړل او هغې ماتې وخوړله. روسان یو لوی طاقت دی او هغه یې غوښتل چې ګرم اوبو ته لار پیدا کړي. پیتر کبیر په دې باندې خپلې هلې ځلې شروع کړلې او لنډه دا چې پیتر کبیر د منځنۍ اسیا د هېوادونو په نیولو شروع وکړله. تاجکستان یې ونیو، ازبکستان یې ونیو، ترکمنستان یې ونیو، قزاقستان یې ونیو او حتی په 1958 کال د جدي په شپږمه روسان د 1,10,000 پوځ سره چې جازونو او په زرګونو ټانګونو بدرګه کوله په افغانستان باندې یرغل وکړ او افغانستان ته راغله. زه د همدغه مجاهدینو د جملې نه یو کس یم چې پیج، اسمار، شیګل او ټول باډیل، دیواګل، مزار ټولې درې داسې کړې چې روسانو د خپلو پښو نه لاندې ایستلې، قسم قسم بمباریانې پرې وکړلې، ډله ییز شکل روسانو خلک شهیدان کړل او روسان په 1950 کال باندې چې افغانستان ته رال تقریبا څه د پاسه 9 کال افغانستان کې تیر کړل. دا قرباني په نتیجه کې روسان په 1980 کال د دلوي د میاشتې په 26 نیټه باندې د افغانستان نه د مجاهدینو د ډېر میړانې په وجه باندې هغوی نور ونشو کړی چې افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان نه هغوی خپل پوځونه ویستل. روساني جنرال ګروموف چې کله د ازبکستان د پول نه پورې وته افغانستان ته مخ راواړو او ویې ژړل او ویې ویلې چې په زرګونو کسان او رانه پاتې شولو، مړه شولو او زخمیان شو.
د روسانو تقریبا په دغه جګړه کې د روسانو 15,488 کسان پوځیان زخمیان شولو، 14,310 تنې دغه مړه شولو او 1,411 تنه د روسانو پوځیان په افغانستان کې بندیان ورک شو او روسان په تېښته د افغانستان نه ووتل. د کونړ خلکو د ټولو خلکو حتی زنانه او سپین ږیرو هر چا قرباني ورکړله او د قربانۍ په نتیجه کې روسان د افغانستان نه ووتل. روسان په افغانستان کې خجالت شو، د خجالت په وجه باندې د افغانستان نه ووتل. زه په یو غونډ کې د مجاهدینو غونډو په غونډ کې زه دغه کار مې کوو. موږ رالو تقریبا د شونکړې علاقه چې د پشد دغه مربوط ده، سرکاڼو د ولسوالۍ مربوط ده، په دغه علاقه کې مجاهدینو په شریکه باندې یو پروګرام جوړ کړ د روسانو مقابل کې. دا 1455 کالو او د قوس میاشت وه. موږ هلته دغه وکړو چې غوښتل د روسانو مقررګانې هغه په بېمتازده باندې مولو او په ضمن کې پیدا عملیات هم پرې وکړو. د قوس د میاشتې په 18مه نیټه په داسې حال کې چې زه د توپ خواته ناست وم، غوښتلم د روسانو قطارونه ولو، په هغې باندې انداخ وکړو. زموږ ته نږدې ګولۍ ولګېدلې او زه د هغې د اوبس په ګولۍ باندې مې یوه سترګه او یو لاس حتی غاښونه، دا لاس مې 3 ځایه مات شو او تقریبا 2 میاشتې شفخانه کې وم. الله رحم وکړ او بېرته روغ شوم. نو زه دغه معیوبینو د جملې نه یم چې افغانستان کې تقریبا 2 میلیونه معیوبین دي په هغه کې زه یم چې زه د روسانو په مقابل کې زخمی شوی یم. کور ته چې دغه قواوې تللې نو په هغه کې مونږ د کونړ ولایت د شال شنګر په موقع باندې په دغه ځای کې دغه د شال ډیپو ورته وایي چې په دغه ځای کې زه په خپله باندې موجود وم او په هغه کې مونږ نه تقریبا 15 شاوخوا شهیدان وشو، خو ډېر زخمیان مونږ د لاسه ورکړل. خو د دې باوجود چې د شهیدانو په ورکولو سره زموږ مورال ټیټ شي، د مجاهدینو مورال ټیټ شي، بلکې څونه به شهیدانو وینې لیدلې، زخمونه به لیدل، دوی به لا په جوش باندې راتلل او د هغوی په سنګرونو باندې به ورختل چې په نتیجه کې همدغه شانې د ټول افغانستان په ټولو سنګرونو کې همدغه شانې بېسارې قرباني ورکړی شوه چې د هغه قربانۍ په نتیجه کې دغه روسانو شکست وخوړ. د افغانستان خاوره ترې ازاده شوه، یوازې دا نه چې دا خاوره ترې ازاده شوه بلکې د هغوی په بدنه کې، د هغوی په خېټه کې چې څومره عاصر قوتونه دغه د هغې په دغو کې ظلمونه او وحشتونو لاندې ژوند کوو، هغه ملکونه هم آزاد شولو. دغه شانې زه په خپل ملت باندې یو غږ کوم چې څنګه تاسو د انګریزانو مقابل کې په وحدت سره، په یووالي سره، په اتفاق سره او د قربانۍ سره دغه هغوی په مقابل کې ودرېدلې او تاسو هغوی ته شکست ورکړ. روسانو په مقابل کې ودرېدلې، هغوی ته هم شکست ورکړ. د امریکانو په مقابل کې ودرېدلې، هغوی ته هم شکست ورکړ. نو اوس د دې ملک د آبادولو دپاره او د دې ملت د ښادولو لپاره موږ ابر قوتونه مات کړي دي، خو موږ ملک نه دی جوړ کړی. نو زما په دې خپل ملت باندې دا غږ دی چې دوی د فخر په مقابل کې، د بېثباتۍ په مقابل کې دوی همدغه شانې متفق شي، د خپل ملک آباد کړي او د خپل ملت ښاد کړي. نو انشاءالله د آینده په نسبت باندې به بیا زبر ځواکونه په موږ باندې د حملې جرأت هم ونه کړی شي او بلکې موږ به په خپله باندې هم د خپل وطن که څوک مقابله کوي په ځای دې چې زموږ داخل ته راځي موږ تخریبوي، نو موږ به د هغې په سرحداتو کې د هغې مقابله کولی شو او د خپل ملت او وطن وساتلی شو. زما نوم حاجي حیاګل دی. کله روسانو په افغانستان باندې یرغل وکړ نو په لومړي قدم کې د کونړ مجاهدینو هغې مقابل کې خپل قیام وښوده، د دې مقابل کې قیام وکړ او راپاڅېدل. نو همدغه وجه وه چې لومړی جهاد د دې کونړ نه شروع شو او مجموع کې کونړ ته باب الجهاد وایي او بیا په کونړ کې شګل ته باب الجهاد وایي. نو روسانو شکست وخوړ. 4 کاله چې روسانو په خپله قلمرو باندې امپراتوري چلولې وه او 15 جمهوریتونه د هغې په قبضه کې وو. نو د افغانستان کې د روسانو ماته د دې سبب شوله چې لږ وخت وروسته ټولو جمهوریتونو په خپل وار سره د هغوی نه ازادي واخیستله او تاسې انشاءالله کتابونو کې هم لیدلي او خلکو نه هم اورېدلي دي چې روسانو بیا شکست وخوړ او د افغانستان جهاد هغوی دپاره د ماتې ذریعه وګرځېده. نو دغه پوسته چې تاسې ګورئ اوس پکې دا د لاچیګانو یا د بلیټسو دا بوټیم ولاړ دي، دا د روسانو قوي استحکاماتو. دا داسې پوسته ده چې په دې پوستې ته غیر له یوې لارې نه بله لار هم نشته دی، خو د مجاهدینو زیاتې قربانۍ په وجه باندې د زیات شهادت په وجه باندې چې پرله پسې مجاهدین یو پر
پسې شهیدان شول دا پوسته د روسانو نه خالي کړه او مخامخ وګورو دلته د غونډانو په نوم باندې او دلته شهیدانو پوسته دا پوستې هم د روسانو قوي سنگرونو او دا د کونړ د مجاهدینو او خصوصا بیا د شګل د مجاهدینو په وسیله باندې دا الله پاک د روسانو د فلیتو منګولو نه خلاص کړل او مجاهدینو ته الله پاک لومړی بری هم دلته مجاهدینو ته الله پاک بریا ورکړ. د کونړ یو شمیر جهادي مخور چې هغه مهال د خپل هیواد د دفاع او د شوروي د سرو لښکرو پر وړاندې د جګړې په تاوده سنګر کې برخه اخیستي وایي د خپل قوي عزم او اسلامي ارادې پر مټ یې د روسانو سرو لښکرو ته غاښ ماتونکي ځوابونه ورکړي. دوی وایي د خپلې خاورې سره د بې کچې مینې په برکت افغاني میړني ولس د هیواد په ګوټ ګوټ کې ملي قیام وکړ او په ډېرې زړورتیا د خپلو سرونو په نظرانه کولو سره د روسانو سرو لښکرو سره د مقابلې میدان ته ودانګل چې په پایله کې هیواد له اشغالګرو آزاد او بشپړه خپلواکي ترلاسه کړه. نوم مې صاحب رحیم دی د ملک عبدالرحیم زویم. لومړی په ټول افغانستان کې چې کله روسانو په افغانستان باندې یرغل وکړو چې لومړی پاڅون د روسانو په مقابل کې په شیګل کې د حاجي شریف کشمیر خان په توسط تر سره شوی دی چې بالاخره دغه غږ د افغانستان ټول ملت ته ورسېده او عملی جهاد باندې لاس پورې کړو. زه د هغه وخت مجاهد یم. دا د مجاهدینو د بېشمېره قربانیو نتیجه وه چې بالاخره د څو لسیزو وروسته او د بېشمېره فتوحاتو او د بېشمېره شهیدانو په ورکولو سره بالاخره روسان مجبوره شو چې لومړی د کونړ څخه د کونړ د مجاهدینو د قربانۍ په وجه باندې د سرخندنې په وجه باندې شرمېدلي ککړ پکړ د ټول افغانستان نه ووته او افغانانو ته افغانستان پاتې شو. دا د افغانانو د مجاهدینو برکتو، د هغو د قربانیو برکتو، د هغوی د وینو تویولو برکتو، د جهاد برکتو، د هجرت برکتو چې الله پاک د افغان مجاهدینو ته دغه فتح ور په نصیب کړه. فعلا دپاره چې تاسې شګل ته راغلي وئ په شګل کې ماغه اثر چې د روسانو څخه دې شګل د مجاهدینو په قربانیو پاتې شوي دي تاسې په خپلو سترګو لیدلی شئ، لیدلی به م وي. نو دغه د سابقه د روسانو د ماتې یو نمونه ده چې دلته راپاتې ده. الله دې وکړي چې موږ د افغانستان مجاهدین همدغه رنګ څنګه چې روسانو ته ماتې ورکړل د نور کافرانو ته په هر ډګر کې د اسلام په فضا کې ماتې ورکړو. اچھا محترم، د روسانو سره د مستقیما په کوم جنگ کې مخامخ شوی ورسره هغه وخت تاسې عمر څومره و او د جنگ کې یوه قصه یې وکړئ چې هغوی په جګړه کې څه ډول و؟ د نمونې په ډول به یوه جګړه ستاسې په حضور کې عرض کړم. دلته موږ ورته غونډان ویو، د لاحسین نه راښکته رشنکوړک د پاسه دغه ځای کې موږ ورته غونډان ویو. په دغه غونډانو کې زموږ مجاهدین ځای په ځای شوي وو او دلته دغه وخت مطابق قواوې پرتې وې. تقریبا د سهار د 6 بجو نه نیولې تر 9 بجو پورې د ماښامه پورې دوام درلودو چې یو شمېر تلفات، خسارات او تکلیفونه هغوی ته ورسېدل چې بالاخره ګاډي ته هم پاتې شلو او څه عسکر د مجاهدینو په لاس ورل او څه ترې مړي پاتې شوي او څه زخمیان یې د خپل ځان سره انتقال کړو. د دې نه غټې غټې جرګې ټول کونړ کې شوي دي. دا نسبتا په هغه جګړو پورې یوه ډېره کوچنۍ جګړه ده، خو به هر حال چې زه پکې موجود وم تاسې پوښتنه وکړه نو ما د هغه وخت صحنه ستاسې په حضور کې عرض کړله. نوم مې ګل هاشم. قصه دا چې موږ اول کې څوک نه وو کنه، تره زوی مې الله ملګری کړ، ما سید امین جان نوم یې، الله دې وبخي. دا ما سره ملګری شته مجاهدینو کې او ګروپ هم رالو. دې دغه باندې جنګ شروع کړ، دې تاڼه وه دلته، په دې تاڼه هم شروع وکړه. دې پاس دغه له راغلي دلته داود تاڼه هم د پاس دې له رالو جنګ هم پې کوو او ملګری مې تره زوی مې راسو نو چې جنګ هم شروع کړ دلته. بیا هغه تره زوی زما غاړه پورې و، د اسمار نه قوه راله، دا تاڼه یې تختوله، اسمار ته تختوله. نو هغه تره زوی مې هغه غاړه پورې وته او موږ دې غاړه. الله دې وبخي، هغه په دې زیس کاړې باندې شکه نصب وایي نه، هغه ګټو کې اوښته پورې غاړه وه، هغه کمرو کې اوښته. الله دې وبخي شهید شو او موږ بیا همداسې بیا هغه واغسته هلته مې یووړ او شهید شو. خښ هم که جاموس هم خښ. نو دغه شانې بیا دا ځای چې دغه که ونیو ولاړو اسمار ته، اسمار کې په پلاس جنګ هم شروع کړ. 6 شپې او 6 ورځې ما جنګ وکړ. او بهادر نومې هلک راسو، نور ټول مجاهدین د قوم بدلېده راڅخه بهادر و. بیا هغه باندې الله مهربانه شو، اسمار راغی او تسلیم شو راته راپورې و. ساري کوترې هم پکې یو 2 کوزې شو کابل نه رالې
ولګېد میدان کې ولګېد څه پرې پاس خراب شي هلته دغه شو بیا هغه رؤف نوي قمندان رؤف و هغه بیا تسلیم شو راته روسانو سم بیا جنګونه کول دلته بیلۍ وته د دې بیلۍ سه یو قطار راغی یو هم ترې ټینګ وشته یو هم ترې ټرک وشته په 82 باندې مو وشته دواړه جنګ مو څوک بیا لاندې سیند غاړې ته ملګري خو شو موږ طلا غاړه دې کې موړه د دغې کې نو ملګري هم سیند غاړې ته خو شو دلته یو قمندان زموږ دی رحمت الله نومې دی خیر هغه اوس ډېر بوډا شوی دی که نه وخت کنډک مشر په اوومه ورځ باندې د دې شګل نه بېرته قوه ویسته ډېر مړي تې وشو سور طاق ورته وایي دونه مړي پکې وشو که نه چې په شپږمه میاشت زه ورلم دا سړک چې مې داسې په لت ووهه نو د غوړو داسې بوکڼۍ راوختې د ځمکې د ګټې نه راچوت شي دا بوکڼۍ دا یو شپېته ټینکونه دې سیند ته دنګري او سره طاق شو نور ووال شو خراب شو بس کته یې وویل د کونړ اوسیدونکو ټینګار دی چې افغانان دې په خپلو کې یو او په ګډه دې د هیواد آبادۍ خپلواکۍ د ساتنې او د افغان خاورې پرمختګ لپاره هڅې وکړي څو پردي بیا ځل د میړنو په دغه سپېڅلې خاوره د تیري او تجاوز نیت او اراده ونه کړي